that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. السلام علیکم ګرانو مینوالو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو پر تن وي. نو مینوالو، که زموږ د یوټیوب په چینل کې تاسو نوي یاستئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ او آل بټن انتخاب کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت او له هر چا څخه اول در ورسیږي. نو مینوالو، نن درته په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم چې ډیر دوستان یې غوښتنه کوي، ډیر دوستان ورته سترګې په لار دي، ډیر دوستان ورته په تمه دي چې داسې انټرنیټ به مو کله استعمالوو. نو په اتصالاتو کې تاسو به لومړی راشئ، د اتصالات سیم کارت به واخلئ، موبایل ته به یې واچوئ. نو دغه وړاندیزونه په اتصالات سیم کارت کې تر لاسه کولی شئ. نو هغه وړاندیزونه دا دی چې که چیرې تاسو 10 جی بي انټرنیټ خلاص کړ په 999 افغانۍ، نو 10 جی بي به وړیا انټرنیټ هم ترلاسه کړئ او همداسې نور. زه یې اوس درته طریقه ښایم. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ، ډېره زیاته خوندوره طریقه ده. ما خپله هم په اتصالاتو کې فعال کړی دی. ډېر زیات خوندور اپلیکیشن هغه دی، وړاندیزونه دي، پیکیجونه دي. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ، راځو طریقه درته ښایو چې څنګه دغه پیکیجونه موږ فعالولی شو. نو لومړی به راشئ کالپیټ ته، دغه ځای ته چې کله تاسو راغلی نو دغلته به ورته ولیکئ ستوره 888 او اندوپیا. دا به په اتصالات سیم کارت کې تاسو اوکې کړئ. کله مو چې اوکې کړ نو دلته به د درې لپاره یو درڅخه غواړي، د پښتو لپاره 2 او د انګلیسي لپاره 3. نو دلته موږ د پښتو لپاره 2 ورته کېکاږو او دغه سینډ بټن کلیک کوو. نو کله مو چې 2 ور سینډ کړل نو دغلته موږ ته ښکاري که تاسو حساب کتل غواړئ، فعاله چوپړتیاوې غواړئ، کڅوړې غواړئ، چوپړتیاوې غواړئ، وفادارۍ نمرې غواړئ، کوم یو چې تاسو کتل غواړئ هغه به ورته انتخاب کړئ. نو موږ د انټرنیټ کڅوړې غواړو. د انټرنیټ کڅوړو لپاره به 3 ورته انتخاب کړئ او سینډ به یې کړئ. نو دلته به تاسو ته بله مینو راخلاصه شي. نو دلته موږ یو ځل بیا د انټرنیټ کڅوړې غواړو. انټرنیټ کڅوړو لپاره به انټرنیټ کڅوړې هم دي، غږیزې اړیکې هم دي، مکمل پیغامونه، نړیوالې اړیکې، انټرنیټ رومینګ. نو موږ ورته لومړی انتخابوو د انټرنیټ کڅوړې، انټرنیټ ورته انتخابوو. نو دلته ساعتوار تاسو غواړئ، د 1 ساعت والا، د ورځنۍ والا، اونیزې والا او که د میاشتنۍ. نو موږ ورته میاشتنۍ انتخابوو. هغه کڅوړې چې دي هغه په میاشتنیو کې دي دوستانو. نو 4 چې ورته ولیکو او سینډ یې کړو نو دلته به موږ ته مینو راخلاصه شي. مثلا دغلته دي 2500 افغانۍ باندې 1 جی بي ده، په دغه کې 1 جی بي اضافه نشته. په 449 افغانۍ باندې 3 جی بي ده، په دغه کې هم نشته. په 3 او 499 افغانۍ باندې 4 جی بي ده، په دې کې بیا شتون لري. په دې کې 4 جی بي دغه درکوي، 4 جی بي وړیا درکوي. نو موږ ورته 0 کېکاږو ترڅو بله صفحه خلاصه شي. سینډ کوو یې. نو په 599 افغانۍ 5 جی بي، په دې کې هم 5 جی بي وړیا درکوي چې جمله به شي 10 جی بي. او په 999 افغانۍ 9 جی بي ده چې 9 جی بي اضافه درکوي، نو جمله به په 999 افغانۍ 14 جی بي شي. نو په 999 افغانۍ بیا 10 جی بي درکوي، 10 جی بي وړیا ورپسې درکوي. نو په 999 افغانۍ به تاسو ته پوره 20 جی بي انټرنیټ درکوي اتصالات. نو ما خپله هم په 999 افغانۍ چې کله 10 جی بي فعاله کړ نو ما ته یې بېرته میسیج راولېږلو چې تاسو 10 جی بي نور هم لرئ. نو زه اوس 20 جی بي انټرنیټ کاروم. نو موږ راځو دغلته 6 ورته کېکاږو. نو تاسو به 999 افغانۍ ور جمع کړئ او 6 به ور کېکاږئ او سینډ به ووهئ. کله مو چې سینډ ووهلو دغه نو تاسو ته به بیا میسیجونه راشي، ته وبه وایئ چې زه اوس میسیجونه در باندې ګورم، ما ته دغه میسیجونه لیږلي دي. نو تاسو باندې دلته میسیجونه وګورئ، دغلته میسیج در باندې ګورو دغه دی. مثلا دغلته وګورئ 11 جی بي دغه دی چې ما فعال کړی دی.
وګورئ. او اضافي 10 جی بي چې ما ته راکړی دی هغه دغه دی. او دغه چې دی ما بل پیکیج فعال کړی و په 3500 افغانۍ مې 3 جی بي فعال کړی و. نو دغه دوه تاسو په 990 افغانۍ په 999 افغانۍ فعال کړئ 20 جی بي دغه جمع کړئ سره او دواړه به 20 جی بي شي. نو دغه وه تر ټولو زیاته او خوندوره طریقه. او په اتصالات کې نوي پیکیجونه چې تر اوسه هیڅوک ترې نه دي خبر، ډېر کم خلک ترې خبر دي. نو د داسې نورو ښکلو ښکلو ویډیوګانو د کتلو لپاره د موږ سره اوسئ. او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو تر بیا ښې چارې د خدای په امان.